په یوه لار د یو ملګري ملاقات ته تلمه چې ورهاته چغې مې تر غوږه راغلې او یوې چغې مې په ټول وجود ویښتو درول چې یوې مور خپله سینه وهله دا یې ویل زما چرسي بچي غرب کې کړو دا څه دې وکړل شوم ور روان په دغه چغو پسې او د غوږونو خپې مې تېرې کړلې کور مې معلوم که خو د کوره تښتېدلي وو ټول د کلي خلک په دوران کور تماشې له راتلل شرم خو هسې هم زما په خیال چې ښه شی نه دی او بیا دې زموږ د پښتنو مخکې خدای مه شرموه په هر یو زخم به کوي د مالګو ترم کې د دغه کور دروازې دواړه داسې خلاصې وې چې لکه ګریوان د لیوني چې سینګه سیرې پروت وي په دغه خلاصو دروازو به خلک تلل او راځي زه هم ورننوتم کور ته خو عبرت دپاره د دروازې سره په خوا کې یو تنور ولاړ و په دې تنور کې څو روټۍ وې چې تازه به ولوي او د تنور سره په خوا کې په یو ماس نغدي په یو زړه غوندې کټوۍ کې لږ شاندال پراته وو چې نه ومه و نه پاخه و بسیله خوټ کېدل او مسله په دونکاشه باندې خواره پرته وه چې ترې په پاسه په یو ښکلي تکسور راخیل کې د غټو ټکو یو ښایسته قرآن مجید پروت و چې په شپږمه سپاره کې په اتمه رکو او د نظر چشمې په دې آیات پرتې وې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی په برنډه کې د لرګي یوه زانګو پرته وه په دې زانګو کې د ماشوم یو چشني پرته وه او د ماشوم سیدې زانګو نه وه ځوړنده پرته د دې زانګو سره په خوا کې یو زوړ کټ پروت او په دې کټ کې د ګنډلو یو مشین پروت او د مشین د ستن لاندې یو سره جوړه وه او دا جوړه د یوې ناوې د واده جوړه وه د یو بابا نه مې تپوس وکړه چې دا ولې د جنت په شانتې کور نه دوزخ جوړ دی په تنور کې روټۍ سوځي خو څوک نشته چې رالرې یې پشکور کې یې سنبال کړي نغري د پاسه دال سوځو تک تور شو زانګو تشه د ماشوم په ارمان ژاړي او د ناوې په جوړه خاورې پرتې دي بابا راته ویل زما بچیه چې په کور کې چرسي وي دا به یې خال وي په دې کور کې یو هلک و سخت چرسي و یو چرسي و بل شوقي و د چرګانو پلار یې مړ دی خو د مور ته لاس ورانو تماچې به یې په بډه ګرځولې دې هفته کې یې د مشرې خور واده و چې سهار شو د چرګانو جنګ لاړه په کاڼه کې په چرګانو باندې وران شو په جګړه کې یې هغه هلک مړ کړ چې د چا سره یې نکاح وله خور شوې زما سترګې شوراړه کې روان شوم خو په شاشه د غسرې جوړې ته ګورم دا مصره مې په غوږونو کې تاویږي د جنګ سامان دی اور پسې شي ستا هر ارمان دی اور پسې شي جنګي مارغان دی اور پسې شي او ستاسو چرګان دی اور پسې شي زموږ د پلار په کور کې پیغله کونډه کړم ډېر ښه دی